زما د ټول عمر لپاره میرمنه کېږي نه زه ولې ژوند یو ځل بیا ماته یوه موقع راکړه دروف جانه له تا سره که مړه شم نه غواړم دا موقع له لاسه ورکړم یعنې هر کار کوئ یو ځل خو یې وایه که نه نو بیا سمه ده تاسې دواړه باید زموږ په وړاندې یو ځل بیا واده وکئ هر وخت چې وایي موږ واده لپاره چمتو یو که وایي همدا نن به واده وکړو سمه ده کرکه خو به ډېر زر ته له خپل ځان نه ولرې بهان پانډې نن ماښام کله چې ته د خپلې او تلسي مور رښتینې څېره ووینې او پوه به شې چې د طبقې تر ټولو لوی ګناهګار ته پخپله وي یوازې ته بس اوس نو بیخي ډېر شو اوس ما نوره مې مزوروه هو اصل کې خو ته ما زوروې که نه عادتې زما حالت هم همداسې دی هر ځای کې یوازې ته راته ښکارې په هر خیال کې یوازې ته څه شوي دي عادتې ما کومه غلطه خبره وکړه که څنګه تاسو نه طبقې خور له خور نه مې زیاته هغه زما ښه ملګرې وه هره خوشحالي هر خفګان مې له هغې سره شریکوو زموږ ترمنځ هېڅکله کوم څه پټ نه پاتې کېدل نن زما په ژوند کې دومره د خوشحالۍ ورځ ده مګر خور مې له ما سره نشته خور مې زه ولې خوشې کړمه راته ووایه دروف جانه خور مې چېرته لاړه او زه یې خوشې کړم عادتې طبقې هېڅ چېرته نه ده تلې همدلته ده له تا سره زما مطلب طبقې خو همدلته ده که نه ستا په شاوخوا کې بس له رښتینې زړه څخه هغه یاده که ته به هغه خپل ځان ته نږدې احساسه کې او حسنم اوس خو زه تا سره یم که نه هېڅکله دې یوازې نه پرېږدم عادتې د تل او تل لپاره له تا سره اوسېږم ته نه هغه به تا خوشي کي او لاړه به شي هغه هم د تل او تل لپاره بخښنه غواړم عادتې زه د طبقې په اړه تا ته نشم ویلی مګر وخت به یې راورسېږي زه به هرومرو طبقې ته هر څه ووایم زموږ په اړه زه هم ډارېږم نه پوهېږم هغه به څه ډول چلند وکړي
بله ښاغلیه، کار وشو. سمه ده. بهان دې ولې برمته که؟ که چیرې بهان مې نه وای برمته کړی نو آیا موږ خپل کار ترسره کولی شوای؟ ته نه پوهېږې. اوه آیا د بهان په وړاندې موږ واده کولی شو؟ نه که نه ځکه چې هغه به زموږ په راز باندې پوه شي. اوس خو یو ځل زموږ واده د وانې جانې مخکې وشي بیا به بهان بیرته راوله. تا خو ډېر ښه فکر کړی دی. داسې ده چې کار به هم ترسره شي او ثبوت به هم پاتې نه شي. دروغ جانه ما خپله واورېدل هغه کاکا بهان برمته کړی دی او تر څو د هغوی دواړو واده ونه شي لیدله نه پوهېږم بهان به اوس چېرته وي او په څه حال کې به وي که چېرته هغو به بهان څه وکړه. هېڅ هم نه کېږي تبکي. نه دروغ جانه ما یې فکر هم نشو کولی چې هغوی بهان دروغ جانه زه څه وکړم زه څنګه هغه وژغورم. دروغ جانه په هېڅ هم نه پوهېږم. دروغ جانه تبکي ووایي ارامه چې اوسه. څه وکړم. ستا په بهان به هېڅ هم نه کېږي. ستا په بهان به هېڅ هم نه کېږي. هغه زه د خپلې موخې لپاره دومره وارخطا شوې وم. نور هېڅ خبره هم نه ده. ما فکر کاوه چې که بهان د هغوی واده ونه ګوري نو کومه خبره نه ده تبکي. زه پوهېږم چې ته ولې وارخطا شوې یې. اندېښنه مه کوه. مګر زه در سره ژمنه کوم چې بهان به زه هلته درولمه روغ رمټ او ته د محبت په چمتووالي باندې ښه پام ونیسه تبکي او ټوله کورنۍ هلته ځان سره بوځه. هر څه چې وشي تبکي نن باید د هغوی رښتینې څېره برسېره کړو. ادیتي ووایه مېرمنې. هیله لرم چې تا ته مې مزاحمت نه وي کړی. نه مېرمنې راځئ که نه کښېنئ. نه کښېنم. ادیتي تا پرون ماته د صابونې ځینې دوسیې ښکاره کړې وې هغه یو ځل بیا ښکاره کړه. مېرمنې ټولې دوسیې خو مې تاسو ته سپارلې وې. تاسو سره به وي که نه؟ ما سره نه ما سره خو نشته. په هر حال تا سره خو کاپي شته هغه ښکاره کړه. ښه یوه شیبه. مېرمنې دا دي د هغوی کاپي. هو راکه. ادیتي کله چې زه راغلم نو تا خپل جوس کلو دا جوس وسکه. داسې ده چې تازه میوه نن سبا ډېره ګرانه شوې او که چېرته مفته ورکړل شي نو ټول چمتوالی نیول شوی دی. ستاسو کورنۍ خو به راځي که نه؟ زموږ لپاره زموږ کورنۍ زموږ ملګري خپلوان هر څه باندې چاره ده. بس یو څو شېبې نور هغه به راشي. پنډر صاحب ته زر ته زره دا واده وکړه. موږ نیم ساعت وخت لرو پوه شوې. هماغه وخت کې باید واده خلاص کړي. هو د ډېرو ورځو راهیسې دا یخچال بېکاره وه. نن به زما په درد وخوړل شي. ستا د وژلو لپاره ادیتي
مصروف له ما نه لرې کوې ستا هغې هوښیارې طبقې دا کار ونه شو کړی بیا ته نو څه شی یې ها ستا د هغې هوښیارې خور په څېر ستا لوبه هم خلاصه شوه خلک خو هسې نه مړه کېږي عادتې ته خو به په ځان هم خبره نه شې بیهان بیهانه ته خو ښه یې که نه بیهانه وانې جانې تاسو غوښتي وو نو موږ ټول راغلي یو اوس تاسو ووایئ چې موږ چیرته ځو معبد ته مګر ستاسو د بیهان واده خو 5 ورځې وروسته دی نو بیا نن ولې معبد ته ځو کله چې هلته لاړ شو نو خپله به پوه شي چې ولې مګر څه شوي دي دا خو به وایې وانې جانې چې هلته لاړ شو نو پوه به شو سمه راځئ چې ځو یوه شیبه عادتې چېرته ده اوهو عادتې باندې څه کوئ هغه خو څه زموږ د کورنۍ غړي نه ده چې هر چېرته باید له موږ سره لاړه شي هغه پرېږدئ موږ ټول خو ځکه نه شرده هر څه چې وي موږ ټول باید یو ځای لاړ شو هغه چېرته ده له ما نه ولې پوښتنه کوي خپلې کوټې کې به وي اوهو نه شارده په اصل کې زه د یو کار لپاره د هغې کوټې ته تللې وم خو هغه هلته نه وه نو بیا د باندې به چېرته تللې وي که نه حسنه هغه چې کله د باندې ځي موږ ته نه وایي نو کېدای شي هغه تللې بیا شارده بې ځایه خبرې دې بندې که عادتي د طبقې خور ده او د هغې په څېر مسؤلیت پذیرم کله چې چېرته ځي نو بیا وایي او ځي زه یو ځلې په کوټه کې ګورم زم ګورم چې هغه چیرته ده بیهانه وروره دا خلک څوک وه او ولې زه دلته بیهانه زه راوستی هر څه درته وایم لومړی ته باید ما سره لاړ شې راځه 15 دقیقې پاتې دي اوس نو تاسې کښېنئ پیل به یې کو سمه ده د دود وخت پوره دی اوس د واده دود پیل کو د کوم چا لپاره چې دا هر څه کوو هغه خو تر اوسه نه ده راغلي عادتې
وانی جانې عادتې ته وانی جانې کوم څوک شته مرسته یا څوک دې مرسته وکړي اوهو تلسی جانې را به شي ولې اندېښمنه کېږې تر هغه به موږ خپل واده نه خوان واخلو تلیفون کېده که نه پانډر صاحب ته ورو ورو دې واده دود پیل که او همدا چې لور مې وانې وبرای راغله که نه نو بیا هر څومره زر چې کولی شې دا واده پای ته ورسوه سمه ده ښه سمه ده ښاغلی د زوم په څېر ښکارم که نه عادتې کلی چېرته ده عادتې ته مه ډارېږه موږ راغلي یو سمه ده څه شوي دي عادتې دننه یخچال کې بنده شوې ده دننه یخچال کې چې واغوندې سر کوئ حاله اسمه خدایه دا خو بیخي یخ وهلې مطلب مې یخ ورته جوړ شوی دا چا په یخچال کې بنده کړې وه دا هر څه چا کړي ووایه عادتې ته څنګه یخچال کې بنده شوې وې زما په یاد نه دي ما جوس کو وروسته له هغې زما سر وګرځېدو وروسته له هغې زما هېڅ هم په یاد نه دي له خدایه شکر وکړه عادتې وانې جانې ته وژغورلی که نه نو ته خو به اوس اوس خو دې ساړه نه کېږي که نه زه فکر کوم موږ باید اوس ماباد ته لاړ شو لومړی د هغه تلسي او کاکا رښتیا ورسېره کوم وروسته له هغې به معلومه کوم چې زما له خور سره دا کار چا کړی دی داسې یې نه پرېږدم دا دی ستاسو د کورنۍ غړي هم راغله
به د ټولو په مخ کې رښتیا سربیره شي او هغه د دروغو تورونه چې په طبقې باندې پورې شي. مورې دا دلته څه روان دي؟ اوس هم پوښتنه کوې بېهانه؟ رښتیا دې د سترګو په وړاندې دي ته بیا هم پوښتنه کوې ها؟ دا دی ستا ځواب د هغو ټولو پوښتنو ځواب چې تا له مانه کړی دی. دا د هغو غلطو تورونو ځواب دی چې تاسو ټولو طبقې باندې پورې کړی وه. دا دی ځواب د طبقې د رښتینولۍ چې تاسو ټولو له پامه وغورځوله او له دې کور نه مو ویستله. دا د دې دواړو مردار رښتیا طبقې هڅه وکړه چې تاسو ته رښتیا ووایي. ویل مګر تاسو د هغې خبره خو وانه اورېده که نه؟ دا هماغه رښتیا دي د کوم رښتیا له امله چې نن طبقې له موږ سره نشته، زموږ په منځ کې نشته، په دې نړۍ کې نشته. دا هماغه رښتیا دي. غلطه هغه نه غلطه ته یې ځکه چې ته دروغ وایې. زه نن همدا اوس او همدا شیبه له تا سره خپله اړیکه له منځه وړم. ادروفه ته کنه بیخي سمه خبره کوي. طبقې رښتیا وویل. زه غلطه ومه زویه، زه د هغې په خبره پوه نه شوم. تېروتنه زما وه، تېروتنه د دې سړي وه.
د سړي خپل د زوی جان په ډوډۍ غوښتل له تا سره بدل کړي. دا پوهېدو چې ته یو به ډوډۍ لري بیا یې مو غوښتل چې دا کار وکړي. اصلي ګناهګار همدا سړی دی، همدا. طبقې هېڅ نه وه زویه. له د سړي نه پوښتنه وکړه چې زه رښتیا وایم او که نه زویه. نه، داسې نشي کېدای، زه رښتیا وایم بهانه، ټوله تېروتنه د همده سړي ده. دا رښتیا وایي، هر څه یې چې وویل هغه ټول رښتیا دي. طبقې غلطه نه وه، غلط خو زه وم. او واوره یې مکارې، خوښه دې وي او که نه وي، ته باید اوس زما د مېرمنې په څېر اوسې. راځه ما پرېږده راځه. کاکا! پوهېږي هغه ورځ ما خپله مېرمنه پرېښودله او په تا مې باور وکړه او تا زما باور له منځه ویوړ. ستا له کبله ما خپله طبقې خپل کور نه وشړله یوازې ستا له کبله. زما ژوند زما طبقې دې رانه لرې کړله یوازې ستا له کبله. زه پرته له طبقې نه هره ورځ څنګه مړ کېږم یوازې ستا له کبله. زه تا ژوندی نه پرېږدم. اوه بس که یاره، وژنې مې که څنګه، آخر ستا کاکا یم. اوه څه کوې؟ دا مه پرېږده. بهانه مکمه زویه خیر دی. زویه د دې له کبله موږ طبقې له لاسه ورکړې، اوس نه غواړو چې ته هم له لاسه ورکړو. زویه داسې مه کوه، خیر دی. رښتیا وایي زوی، د خواصن هم زموږ هر څه له موږ نه اخیستي. دومره لویه ګناه دې په ځان مه منه، موږ به ده پولیسو ته وسپارو. بهانه خوشېږه. آشفنا وی پلانجانه زر کوه دا به وجدان بوزه او پولیسو ته وسپار. جکشه پورته شه. اوس د پولیس په حوزه کې خپل تمثیل ښکاره کړه. ځه د ده سزا باید قانون ورکړي. مخکې شه. دا هر څه زما له کبله شوي، طبقې نه. اصل کې زه باید مړه شوې وای. که چېرې زه مړه شوې وای نو دا هر څه هېڅ به هم نه کېده او تاسې ټولو به دا ورځ نه لیدله. خیر دی، ما وبخئ، خیر دی. وانی جانې تاسو په دې هر څه خبره وئ،
وانې جانه په هر څه پوهېده ځکه خو تاسو موږ ټول دلته ماباد ته راوستلو که نه نه دا زما پلان وو وانې جانې ته ما ویلې و چې تاسو ټول دلته راولي د دې لپاره خو بېهان ما ځان سره دلته راوسته دروفه ته مګر داسې څنګه کیدای شي هغه وخت کله چې تبکي سره هغه هر څه وشو ته خو هلته نه وې نو ته څنګه زه نه وم نو مورې زه تبکي پېژنم مورې تبکي خو هغه جلۍ ده کومه چې د نورو لپاره خپل ځان هېروي هغه د خپلو په وړاندې څنګه هغسې غلط کار کولی شي ځکه خو کله چې دلته راغلم او په هر څه پوه شم نو دا هر څه چې شوي دي تبکي د ډېرې لویې تېروتنې ښکار شوې ده زه تبکي باندې پوره باور لرم که چېرته تاسو ټولو 2 کاله مخکې هغې باندې باور کړی وی که نه نو نن به تبکي له موږ سره وه دا څنګه ګناه نه باید تبکي سره ساره یې کولې مګر ما د هغې خبرې وانه اورېدې هغې باندې مې باور ونه که تبکي غلطه نه وه غلط خو زه وم غلطه هغه نه غلطه دی ځکه چې ته زه نن همدا اوس او همدا شیبه له اړیکه له منځه وړم همدا اوس همدا شیبه زما له کوره ووځه زر کوه ووځه ورکه شه دا ګناه له مانه څنګه وشوه خدایه تبکي جانه ساره یې کولې مګر ما د هغې په یوه خبره باور ونه کړه د هغې خبره مې ونه منله ټول عمر سم کارونه کړي ما په هغې غلط ګمان وکړه دا ما څه وکړل له مانه څنګه دا لویه ګناه وشوه هیله کوم تبکي ما وبخه خیر دی ما وبخه خدای پاک هغه له موږ نه لرې نه کړه او موږ په خپله هغه ځان نه لرې کړو او دومره مو لرې کړه چې بوز تبکي نه بخښنه هم نشو غوښتی زموږ د ګناه لپاره له دې نه لویه سزا هېڅ نشي وسېدلی زه دې داسې نه پرېږدم دروف پانډې سابه به دې په مالګه کړم دې څه لپاره دلته راغلې غواړې چې کوم بل تورم راباندې ولګوې هغه ما اوهو غلې شه او له دې ځایه لاړه شه او دا دې مکر اوښکې دې ماته ماتویه به نه غواړم چې څېره دې وګورم کله چې مې دار ته مخې ژوي بیا هم نه غواړم چې څېره دې غلی شه د لیوني په څېر د خبرې پیل کړې دي زه غواړم چې ته مړ شې خپل خاوند
بلکې زه خو غواړم چې هغوی ټول دار ته وخېجوم. څوک چې غواړي تا دار ته وخېجوي. د همدې لپاره خو زه همدلته پاتې شوم. ګوره که موږ دواړه په سا کې غورځېدلي وای نو چا به ژغورلي وای. د همدې لپاره موږ دواړه کې باید یو کس د باندې وای که نه نو د وانې جانې شتمنۍ ترلاسه کول خو لرې خبره ده. موږ به ټول عمر دلته په همدې زندان کې پاتې وای. هغه دواړه باید زندان ته تللي وای، مګر هغه تلسي له خپل حد نه ډېره هوښیاره ده. خپل ټوله ګناه یې په کاکا باندې واچوله. ځان یې وژغورې. دومره کارونه مو وکړه بیا موخې ته ونه رسېدو. د همدې لپاره ما د ټولو په مخ کې دا وویله چې کوم چا چې د تلسي او کاکا رښتیا برسېره کړه هغه زه ومه. ځکه چې تر ننه پورې په دې راز باندې څوک نه پوهېږي چې ته وانې نه یوازې تبکي یې. تاسو بیخي سمه خبره وکړه. اوس چې دا تلسي هر څومره هوښیاري وکړي خو دا وانې اوبری به د هغې اصلي څېره ټولو ته برسېره کړي. خو هو تاسو باید اوس په ځان باندې پام وکړئ ځکه چې اوس د میرمن تلسي تر ټولو لوی دښمن تاسې. زما تر ټولو لوی دښمن دی هغه دروف پانډې چې زما راز یې برسېره که. او دویمې هغه بهان چې زما د خوارکې خاوند نه یې په وهلو تور بانجان جوړ کړی. ډېرې وډبولم تلسي جانې. یو ځل بس یو ځل له هغې شتمنې واني سره بهان واده وکړي بیا د هغې د پیسو په زور که نه زه به تا ډېر زر خوشې کړم. ښه زه که نه اوس کور ته ځم. هلته چې لاړم ستا د خوشې کولو لپاره چمتووالی نیسم او زه قسم خورم تر څو چې تا له دې زندان نه ونه باسم که نه دا تلسي به په کراره ونه وسي. تر هغه پورې له تورو تمبو نه خوند واخله. هو څنګه خوند واخلمه که نه؟ دومره غټ مچان دلته ګرځي له څه وخت نه مې چیچلي وي نو نه مې بیخي ټن شول. پرېږده چې ویسکي که نه کله چې د باندې ووتې که نه نو زه به د وینه 2 برابره ډېره کړم. د هغه واني په پیسو دومره عیش به وکړي دومره خوند به واخلي چې ټول عمر به یې په یاد ولري. مګر له دې هر څه نه مخکې زه باید غچ واخلم د هغه دروف نه او بیا د هغه بهان نه. ټولو زه دوکه کړم لږ تر لږه ته خو مې دوکه کوه. بهانه ته غلط ګمان کوې. بس تبکي بس. مخکې خو ته یوازې زما د مور په خلاف وې مګر نن زما په خلاف هم شوې. نن وروسته نور په تا باور نه کوم. څنګه چې ستا د ژبې کمښت نه کمیږي داسې ستا زړه به هم هېڅکله پاک نشي تبکي هېڅکله. زه نن همدا اوس او همدا شیبه تا سره خپله اړیکه له منځه وړم. چا سره چې مینه لرو هغه ته د نږدې کېدو پوره حق هم لرو.
صاحبه زما لاس خوشي که دا ته څه کوې د آخري ځل کریم او قیراکه نه زه تا نشم بخلی تلسی مور چې د طبقې پر اسمان خبره شي نو خپله به حیرانه پاتې شي پام کوه چې د خولې نه دې غږونه باسي زه تا خوشي کوم تر څو لاړ شي او بیا ګروپ ته نږدې شي ستاسو دواړو واده به په هماغه ځای کې کېږي کوم ځای کې چې د بېحانه او فانې جانې واده کېږي دا چې رښتیا څه دي ته باید په خپله له بېحانه پوښتنه وکړې